ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درکړي. یو د عشره او مبشره و چې په یو ور لاسو کسانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیره د جنت ورکړی دغه دیغه جملې نه ده. نور خو مناقب د در روان دي کتابونه پټک دا تر دغه ځای پورې چې سند وویلی شو. بله لطیفه د سند دا ده چې طریقې د ادا چې څومره دي تقریبا ټولې په هغه نسخه د ابوذر باندې ټولې پکې موجودې دي. حدثنا د تحدیث لفظ شته پکې، سمعتو چې په آخر کې راځي د سماع لفظ شته پکې، اخبرني محمد ابن ابراهيم دي اخبرني اخبار لفظ شته پکې، تحدیث اخبار سماع. او په یو قول د نسخه د ابوذر باندې عن يحيى عن علقمه ابن ابي وقاص الليثي عنم شته پکې. طریقې د ادا یا د تحدیث ماده کې ذکر کیږي یا د اخبار کې ذکر کیږي یا د سماع کې ذکر کیږي یا عن، ټول په دغه یو سند کې موجود دي. اوس راشو اخر ته دغه حدیث مبارک د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه حضرت علقمه اوریدلی. په دور د صحابه کې فقط یو حضرت عمر نه نقل ده. د حضرت عمر نه بیا صرف یو حضرت علقمه نقل کړی. د علقمه نه بیا صرف یو محمد ابن ابراهیم تیمی نقل کړی. د محمد ابن ابراهیم تیمی نه صرف یو یحیی ابن سعید انصاری نقل کړی. د یو نه بعد بیا لیارې ډېرې شوي دي، 250 یا 300 یا حتی 700 طریقو باندې نقل. نو په ابتدا په لحاظ باندې دغه حدیث غریب، دا حدیث غریب په څو مرحلو کې څو طبقو ته کې راوی یو راغلی د غریب. دا چې چا ورته ویلي دي چې حدیث متواتر ده، دا وروسته د یحیی بن سعید انصاري نه وروسته حد تواتر ته رسېدلی ده. ابتدا کې غریب و چې ابتدا کې غریب شو، نو دلته په هغه خلکو باندې رد راغی څوک چې د امام بخاري په شرایطو کې دا ذکر کوي چې امام بخاري په ځان دا شرط کړی چې روایت به عزیز وي، تر دونه کم نه وي. نو دا شرط کړی وه چې د سندو کې روایت کې ټول راویان بدونه به کم نه وي. په د اول حدیث کې په دغه خبره باندې رد راغی چې سند غریب دی، تر څو طبقو پورې یو واره نه 4 طبقو پورې غریب راغلی دی، صرف راوي یو راغلی. او اول د حدیث د بخاری اول شروع پکې کې حدیث غریب دی د سند په لحاظ. د بخاری اخرنی حدیث چې احمد ابن اشکاب په واسطه نقل کیږي هغه هم د سند په لحاظ باندې غریب ده. او ډیر اهتمام مصنف د کتاب په اول او په اخر کې کوي چې په اول او په اخر کې دواړو کې غریب روایت راوړی ده. نو معلومیږي چې د په شرایطو کې دا نشته چې روایت په خامخا عزیز وي، راویان به کم از کم دوی. خو غریبیت ضعف نه ده، راوی یو ده. موږ د هدایت کې کله وویلو هلته حاشیه کې لیکلي چې دا حدیث غریب ده، موږ د استادانو معنا دا وکړو چې دا معنا ضعیف ده. غریبیت ضعفیت نه ده، دا جرح نه ده. زر د دغه وخت خلک زر کسان چې روایت یو خبره نقل کړي په دغه ډېر اعتماد ده که د یو د حضرت عمر په خبره. ذوب کې راغی په غریبت باندې. نو غریبیت ضعف نه ده. په بخاري کې صحیح احادیث نقل دي، ضعیف نه دي، صحیح دي ضعیف نه دي. نو غریبیت څه جرح نه ده. خو بلو نقطې ته وګورو، عجیبه وایده ده. حضرت عمر فاروق دا حدیث په منبر ویلی. حضرت علقمه څه وی؟ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه على المنبر. چې حضرت عمر په منبر ناسته، په منبر چې ناسته یو سړي ته بیان کوي که ډېرو ته بیان، خو شاګرد یو دغه زده کړی دی دا حدیث. یو علقمه نه نقل د بلې چا نه نقل.
آیا دا چې نبی علیه السلام دا حدیث بیانو هغه په عام مجمع کې بیان کړی که صرف حضرت عمر ته بیان کړی وایي که سړی فکر وکړي یو روایت نه داسې معلومیږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې خلکو ته بیان کوي هغه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یا ایها الناس انما الاعمال بالنیات یا ایها الناس خطاب یو سړي ته کېږي که ډېرو ته نو حضرت پیغمبر علیه السلام هم په عام محضر کې دا حدیث بیان کړی خو شاګرد یو صحابي حضرت عمر دا حدیث یاد کړی دی رانقل کړی دی حضرت عمر هم په عام منبر باندې دا حدیث بیان کړی خو په شاګردانو کې یو حضرت علقمه رانقل کړی دا نور استادانو به هم داسې نه وي چې صرف یوه یې ورته ویلې شاید چې هغه هم په دغسې عام مجمع کې روایت نقل کړی خو شاګرد یو یې رانقل